په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ښځینه د خپل خاوند دا 5 کارونو ته ډېره اړتیا لري. د نارینه او ځینې کارونه په نجونو تر هغه هم ډېر خلک یې چې دوی فکر کوي. نجونې یو احساساتي نړۍ لري او دې نړۍ ته درناوي کوونکي او پالونکي نارینه د دوی په زړه کې ځانګړی ځای لري. له همدې کبله نارینه باید په دې پوه شي چې نجونې کیدای شي په یو کوچنۍ خبره ډېر خفه او یا هم ډېر خوشحاله شي. لومړی د نجونو دا کار ډېر خوښیږي چې خاوند یې په خپل څنګ کې ځان آرام احساس کړي، په ځانګړي ډول هغه وخت کله چې نارینه د یو ستونزې سره مخ وي، خو کله هم چې د خپلې میرمنې خواته ورسي ټول غم او جنجال ورڅخه هیر شي. دوهم، په دې موږ ټول پوهیږو چې انسان له خطا څخه خالي نه دی. موږ ټول خطاګانې او غلطي لرو، خو پوهیږو کله چې میرمن غلطي وکړي او خاوند د پوهېدو سره سر ورباندې سترګې پټې کړي او د خپلې میرمنې عیب ونه لټوي، دا ډول خاوند نو بیا د تل لپاره د خپلې میرمنې په زړه کې ځای نیسي. دریم، د نجونو له دې څخه ډېر بد راځي چې بل څوک پوه شي چې د دوی په خپل منځ کې ستونزه لري. له همدې کبله د دوی هغه نارینه ډېر زیات خوښیږي چې د بل چا په وړاندې غوسه نه کوي او ځان کنټرولوي. څلورم، خپلې میرمنې ته دا حس ورکول چې ژوند مو د هغه په شتون سره ښکلی شوی دی. هغه ته ډېر لوی ویاړ ورکوي. هغه نارینه چې د خپلې میرمنې بدون له شرمه دا خبره کوي چې هغه په راتګ سره یې ژوند اوس ډېر رنګین شوی دی، د ژوند په خوند پوه شوی دی، نو د خپلې میرمنې د زړه بادشاه دی. پنځم، په دې باندې پوه شو چې نجونې سیالي ډېره خوښوي. هیڅ وخت نه غواړي د بل چا څخه کمه راشي. له همدې کبله هیڅ وخت هغوی دې حالت ته مه پرېږدئ چې د دوی سودا اخیستل او جامې اخیستل تر بل هر څه ډېر خوښ دی. له همدې کبله د دوی کله نازول د دې سبب کېږي چې په خپل خاوند یې بې ساره مینه شي.